بله برخه راځم د ثبت برخې ته. ثبت برخه باندې وروسته یو مکمله ویډیو جوړه کړو. هغه لنډه برخه چې کله یو څوک راښکاره کېږي د ثبت برخې ته راغی نو په دې ځای کې ورته لیکي د لومړی د خپل شهید معلومات ثبت کړئ تر څو یاد یې ژوندی پاتې شي. د شهید د ثبت لپاره کومو موادو ته اړتیا ده؟ اوس مثلا تاسو دې برخې ته راغلاست شهید ثبتوئ نو کوم مواد باید له تاسو سره وي؟ دا نورې خانې پټې سوي دي هایډ سوي دي پیرن لپاره په وروستو کې هغه موضوع پسې راځم. دا پاڼه باندې کله تاسو کلیک وکوئ دلته ټول هغه موارد درته ښیي ته باید څه ولرې، له تا سره هغه امادګي دې څه ډول وي، کوم مواد در سره یې دلته ثبت کړای شي. اوس په دې لاندې برخه کې کله راځي د ثبت لپاره لومړی باید دننه سئ، یعنی د سایټ ته داخل سئ او سایټ ته داخلي دې لپاره تاسو باید یو ایمیل ادرس ولرئ. هغه ایمیل ادرس لپاره که چیرته جیمیل وي نو د جیمیل له طریقه مستقیما په ډېر اساني سره تاسو سایټ داخلېدلی سئ، او که نور بل ایمیل ادرس وي د هغه له طریقه بیا کولی سئ هغه مکمل ثبت نام وکوئ، معلومات راغونډ کړئ او د هغه له طریقه چې هغه سایټ داخل سئ. خو دا به زه وروسته راسم هغه مکمله ویډیو په باندې جوړه کړم. هغه ویډیو به انشاءالله تعالی بیرته په همدې سایټ کې د شهید د ثبتولو په برخه کې پیدا سي. په منیو کې دلته بله برخه د موږ تاسې مشران دي. له مشرانو نه هدف ډلګۍ مشران دي، د جهاد مشران دي، هغه څوک چې دوی تر لاس لاندې شهیدان سوي دي. ای ډلګۍ مشرانو دلته هغه منیو چې دغه منیو په باندې غټه نه سي یوازې مشران لیکل سوي دي. د جهادي مشرانو احصایه ټول ډلګۍ مشران 12 نفره دي، یعنی 12 په دې معنی چې دلته د 12 ډلګۍ مشرانو مثلا 1500 ډلګۍ مشران به ثبت کړو، خو هغه ډلګۍ مشران دلته نه راځي. کله چې د دې ډلګۍ مشر شهید ثبت سو بیا به دا ډلګۍ مشر دلته ښکاره کېږي چې د دې ډلګۍ مشر هغه یو شهید دلته ثبت سوی دی.